الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلاة و سلام رسته د اسلامی حکومت بیلګه او مثالی دور نبوت او راشده خلافت د اسلام د زنان د لمر تر څرک وروسته تننه پورې مسلمانانو ته دوه شیان زیات محبوب دي. یو د ځمکې په مخ د توحید د عقیدې مرکز او د دوه پیغمبرانو ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د مبارکو لاسونو نښه بیت الله الحرام، او دویم د الله تعالی د وروستني نبی محمد صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې د حکومت نظام. د همدغه مثالی او بیلګه حکومتي نظام د حاکمیت لپاره زمونږ ملت د یوې پیړۍ دننه له انګریزانو، روسانو او امریکایانو د وارسا او ناتو تړون له ځناور صفت عسکري ځواکونو سره ډغرې ووهلې. هدف د څپک څپک خاورې ازادي او خپلواکۍ وروسته د نبوي او راشده خلافت د حکومت او سیاست نظام بیا ځلې قیام او ټینګښتو. په دغو دوو لومړنیو جګړو کې چې له انګلستان او شوروي اتحاد سره زمونږ ملت ته سره کړي، لومړی هدف ترلاسه شوی چې هغه د خاورې ازادي وه، مګر دویم هدف له خاورو سره برابر شوی. زمونږ ملت دین پاله او دینداره ملت ده او د دین او د قرآن حاکمیت او د راشده خلافت او د نبوت د دور د سیاسی نظام دوباره استقرار غواړي. دلته په دې نږدې کلونو کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د مغرب او مشرق د لادینه فرسوده نظامونو بیلګې وړاندې سوې چې زمونږ ملت ته له بربادۍ، بېشرمۍ، سپکاوي، ذلت او بېدینۍ نه پرته بل څه نه درلودل. دغه ډنډوره او ډرامه په ټوله اسلامي نړۍ کې لادینه ځواکونو ووهله، مګر دوی په خپله هم وشرمېدل او خپل باداران هم د نیستۍ او تباهۍ په درشل ودرول. د سلو کلونو را په دې خوا چې استعماري ځواکونو د اسلامي امت د له منځه وړلو لپاره ملا تړلې ده. د قرآن عظیم الشان نظام په ټوله اسلامي نړۍ کې معطل پاتې ده. زمونږ ملت باید له پیله په دې خبره پوه اوسي چې موږ د مدینې منورې د لومړي اسلامي حکومت او سیاست بیلګه غواړو چې د بنسټ ډبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د راشدینو خلیفګانو په لاس ایښودل شوې وه. اوس چې د امریکا او ناتو تړون ځواکونه زموږ له هېواده شاګرد شوي او په ذلت وتلي، موږ باید د اسلامي نظام اصلي روښانه څېره خپل ملت او نړۍ ته څرګنده کړو. اسلامي امت ته معیار او ارمان د نبوت سپېڅلی مبارک دور او د راشده خلافت سیاسی نظام دی او نه نور سیستمونه او نظامونه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.